دولسمشرغنی میرمن رولاغنی ولې پر طالبانو شک څرګند کړ؟ آیا رښتیا طالبان سولې ته ژمن نه دي؟ دا چې دولسمشرغنی میرمن تازه سویلي دلته ویډیو کې ټول حال کتلی شي. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. رولاغنی له طالبانو د سولې هیله نشي کېدی. لومړی میرمنې په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې باور نه لري طالبان به د سولې خبرو ته راودانګي. د دولسمشرغنی میرمنې رولاغنی په خپله وروستۍ مرکه کې د طالبانو پر جګړیز اراده شک ښودلی او زیاتوي چې باور نه لرم دغه اورپکې ډله به د سولې خبرو ته راودانګي. په دې وروستیو کې د طالبانو د اورپکو بریدونو په کمسارې توګه زور اخیستی او سلګونه او زرګونه افغانانو ته یې مرژوب لړولې. دغه وسله ډله چې د پاکستان د څارګر ادارې له ملاتړ او بشپړ نفوذ څخه برخمنه ده، له امریکا سره د سولې تر تړون وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې بریدونو او لسي وګړو پر مرموزه وژنه کې زیاتوالی راوستی. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې دغه اورپکې ډله د سولې لپاره هېڅ سالمه اراده نه لري او څه چې د پاکستان استخبارات ورته وایي هماغه کوي. د سولې له تړون وړاندې د طالب اورپکو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په هر برید کې د امریکایي ځواکونو هوایي مرسته شامله وه چې دې کار د طالب اورپکو لپاره ستر سرخوږی جوړ کړی و. تمه وه چې امریکا سره د سولې له تړون وروسته د افغان ځواکونو پر وړاندې د دغې وسلوالې ډلې بریدونو کې د پام وړ کموالی راشي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه سازي وشي، خو برعکس تاوتریخوالی د پخوا په پرتله هم زیات شوی. د روژې په دویمه اونۍ کې دغې اورپکې ډلې د هېواد په 18 ولایتونو کې شاوخوا 25 ملکي کسانو ته مرژوب لړولې او 4 نور یې ټپیان کړي. لومړی میرمنه وایي چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره سوله کړې او افغان او مسلمان وژنې ته یې زور ورکړی. رولاغني زیاتوي چې باور نه لرم چې دغه ډله دې له جګولاسو په سر شي او سوله دې وکړي. نوموړي همدارز وایي حکومت په ځلونو ځلې دغې اورپکې ډلې ته د اوربند او وړاندیز کړی و، ولې دې په مکرر ډول رد کړی. غلغني په طالبانو غږ کوي چې که غواړي یو تلپاتې سولې ته ورسیږي باید د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. نوموړي زیاتوي چې حکومت له تېرو 2 کلونو طالب اورپکو ته د مخامخ خبرو وړاندیز کوي چې لا یې هم نه ده منلی. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.